سودا خو په افغاني کې څوک باندې پرې چې په کاندار سودا وکړي چې د مکتب دغه کپټان شي ډېر ځانګړي ځای خو تر ټولو مخکې دین زده کوي ځکه د دنیا ټول علوم له قرآن نه مشتق دي او اسلام یو کامل او جامع دین دی چې د ازل نه تر ابده تر څو قیامت قایمیږي داسې مشکل نشته چې دین ته او اسلام ته پکې د حل لاره پیش کړي شوې تاریخ او افسانې په منځ کې د کیسې په منځ کې څه فرق دی بچی تاریخ چې رښتیا لري او افسانه رښتیا نه لري یو دغه غوندې ولې وایي دا په ډېر لنډ وي د قانون غوندې وي د مکتبي غوندې وایي تاریخ کې زمان او مکان او فاعل معلوم وي او په افسانه کې زمان او مکان او هغه نه معلوم نه لکه وایي او نه یو باچا نه نوم اخلي نه ځای نه تاریخ فرق یې دا دی پوه شوې بچی زه بیا هم څه کوي دغه یو کاکا به تاته بخښی درکړي کاکا ستا به وشي که موږ پیشین شو دا بخښی بچی د نوي کابل بانک د غني خیلو څانګې د ټولو همکارانو صرافانو او په کل کې د جناب رئیس صاحب مسلم څخه چې د څلورم ځل لپاره یو نیم لک وړې افغانۍ موږ ته په اختیار کې راکړي چې ترڅو د غني خیلو لویو او وړو قریو بازارونو کې تقسیم کړو او د دغه مشکل چې د وړو پیسې په برخه کې پراشه د هغه له منځه لاړ شي او د کالدار چلش 100% بند شي یوه نړۍ مننه جناب رئیس صاحب پوره مدام دا ډېر وځي کړی افغاني ده خو د کاندار افغاني ده نه قانون چې راځي دا چې ولاړ وي دا چې ولاړ وي دا چې کوم بازار دی دا نه خیرو بازار کې څنګه کوي یعنی دریم د چې د دې خو په کاندار سودا او سوالای وړي نه موږ افغاني ده خیر الله تعالی دې پکې راځي او دا خیر سو وخت راځي شینوارو د غني خیلو په سوالای کې د صحي بخش کې 100% افغاني کارول کیږي او زه خلکو ته ډاډ ورکوم چې په غني خیلو ډیچ کې د شینوارو یو سوالای مربوط شي دي کې 100% افغاني کارول کیږي مننه ډاکټر صاحب ژوند یوسف کوشش وکړئ چې یو کالدار هم استعمال کړئ چې افغاني کال واخلي ځکه دویمه جلد نه موږ کمپاین شروع کړی دی تر اوسه پورې واقعا چې زه شاعر نه یم چې په بخش صحیح کې چا کالدار استعمال کړی دا ځکه چې زمونږ دا ملي هویت دی او موږ ویاړو چې خپل افغاني کارو مننه افغاني نه وصلای همدا افغاني د ترجمه مطلب شي به خدای دې جنتونه دې کار کړی یو روپے کالدار واخیستله بیا د ګورو مار ته ویل چې ول سوال ته قسم هغه نه ما به دې ورته کې وښه ضرور کنه چې کالدار به معنا ده خدای دې جنتونه او جيبونه مې دای وځ کړو دا په افغاني وخت په کالدار دا په افغاني وخت تاسو نه ګورئ دا الله کې څه نیولای با ټانګر والا څوک دی ټانګر والا دا وایي دا په افغاني په خسته کالدار نور خبره باندې په کالدار نه خسته خیر وشي خیر وشي اوس افغاني راوړل شي خیر وشي خدای دې یا لاس کې افغاني او دې مفاهیم خدای دې لازم وګورم چې د قهرمان والي صاحب څخه یو نړۍ مننه وکړم چې د دوهم ځل لپاره د شینوارو ولسوالۍ ته 15 لکه وړې افغانۍ موږ ته په اختیار کې راکړې چې د ښاروالۍ منصوبین او د ولسوالۍ هغه کمیټه چې د ښاروالۍ د کمیټې سره یو ځای په ترتیب کې جوړ شوې ده د غني خیلو د شینوار د ولسوالۍ په ټولو وړو بازارونو کې چې البته موږ لوی بازارونو کې په لومړي او دوهم درېیم پړاو کې افغانۍ ویشلې دي دا به د سیاچوب ګولایي شپږشتم اوویشتم اتهشتم نهشتمې ویالې او د غني خیلو د بازار په دوکانونو باندې ویشل شي چې تر څو د وړو پیسو د نبود ستونزه حل شي مننه کوم د جناب والي صاحب او د بانک د رئیس څخه چې موږ ته دا خبره